بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ملګرو. پټه خزانه کې تاسو ته هرکلی وایم. ګرانو کتونکو، څنګه یې تاسو؟ امید لرم تاسو به روغ جوړ وئ او خوشحاله به وئ. دوستانو عزیزانو، یوه ورځ بهلول د دجلې د سیند په غاړه ناست او د لمدو شګو نه یې غونډې جوړولې. د خلیفه هارون الرشید کورودانې ملکه زبیده د خپلې مړۍ له کړکۍ څخه په ډېر ځیر ځیر ورته کتل. بهلول به د خټو یوه غونډه جوړه کړله او بیا به یې پخپله ورانه کړله. ملکه زبیده له خپلو ملګرو سره لاندې راکوزه شوله. د سیند غاړې ته د بهلول خواله راغله او پوښتنه یې ترې وکړه چې بهلول دا څه کوې؟ بهلول بې پامه وویل چې زه جنت جوړوم. زبیده ملکه وپوښتل چې که څوک وغواړي چې دا محل دې له تا څخه واخلي، آیا ته یې خرڅوې؟ بهلول ورته وویل چې هاوا، ولې نه، زه یې جوړوم او خرڅوم یې هم. ملکه زبیده ورته وویل چې د یو محل څومره قیمت دی؟ بهلول ورته په ځواب کې وویل چې 3 دیناره. د ملکه زبیده په حکم بهلول ته 3 دیناره ورکړی شول. ملکه زبیده دا پیښه خلیفه هارون الرشید ته تېره کړه، خو خلیفه هارون الرشید ترېنه ملنډه جوړه کړه او ورپورې ویې خندل. ملکه زبیده ته یې وویل چې ماړی دا پاگل دی، دیوانه دی، لیونی دی. کله چې د شپې هارون الرشید څملاستلو نو په خوب کې د جنت منظر ولیدلو. دی ویني چې ابشارونه دي، ونې دي، باغونه دي، ګلونه دي او ښکلي ښکلي محلونه دي، او په یو ښکلي محل باندې د خپلې ښځې زبیدې نوم هم ولیدلو. هارون الرشید حیران له ځان سره وویل چې اوخو ګورئ، دا زما د زبیدې کور دی. کله چې دی د ننوتلو دروازې ته ورسېدو نو د دروازې ساتونکي ودرولو. هارون الرشید ورته وویل چې دا خو زما د خپلې ښځې کور دی او د هغې نوم پرې لیکل شوی دی، نو زه به څنګه دننه ورځم؟ ما ته څنګه د ننوتو اجازت نشته؟ د دروازې ساتونکي ورته وویل چې دلته بیل دستور دی، د چا نوم چې په کوم محل لیکلی وي هم هغه دننه تلی شي. د دې د وجې ته دننه نشې تلی. د دې خبرې سره د خلیفه هارون الرشید سترګې خلاصې شوې او راپاڅېدو. چې فکر وکړو نو دی پوه شو چې الله تعالی د بهلول دعا د زبیدې لپاره قبوله کړې ده. ټوله شپه یې په دې افسوس کې تېره کړه چې کاش ما ورپورې خندلي نه وې، کاش ما هم بهلول ته 3 دیناره ورکړی وې، کاش چې ما ته هم په جنت کې داسې ښکلی محل جوړ شوی وی. سحر خلیفه هارون الرشید د بهلول په لټون کې د سیند غاړې ته ورسېدو. بهلول په یو ځای کې ناستو او هم هغاسې د ماشومانو په شان ته یې په شګو کې کورونه جوړول ورانول. هارون الرشید ورته وویل چې دا څه کوې؟ بهلول ځواب ورکړو چې زه د جنت محل جوړوم. هارون ترېنه پوښتنه وکړه چې خرڅوې یې؟ بهلول ورته وویل چې آوا، ولې نه، زه یې جوړوم او خرڅوم یې هم. هارون الرشید ورته وویل چې د یو محل قیمت څومره دی؟ بهلول ځواب ورکړو چې ستا ټوله باچایي. هارون الرشید ورته وویل چې زه خو دومره قیمت نشم ادا کولی. پرون خو دی یو محل په 3 دیناره ورکولو او نن ټوله باچایي غواړې؟ بهلول دانا ورته وویل چې بادشاه سلامت، پرون یوه ناڅرګنده معامله وه، یعنی چې په چا مې محل خرڅ کړی و هغه هیڅ نه ولیدلي، او تا خو محل پرون لیدلی دی، ځکه اوس زما خواله راغلی. د دې خبرو په اورېدو سره خلیفه هارون الرشید د بهلول دانا مخې ته په ګونډو کېناستو او ورته یې وویل چې ای بهلوله، زما ټوله باچایي له ما څخه واخله، خو ما ته یو محل راکړه. کله چې بهلول دانا د خلیفه هارون الرشید دغه عاجزي ولیدله نو ورته یې وویل چې زه به ستا په بچای څه وکړم؟ د دنیا مینه خو د ډېرو ګناهونو ریښه ده. لاړ شه او خپله بچایي کوه، ورته په تا مې هم محل په 3 دیناره خرڅ کړلو. دوستانو عزیزانو، الله دې موږ تاسو له هدایت نصیب کړي. دغه وه نننی ویډیو. امید لرو چې تاسو به خوښه شوې وي. خپل خیال ساتئ، د دې خپل چینل هم خیال ساتئ. که تاسو تر اوسه پورې دا چینل سبسکرایب کړی نه وي نو خواست کوو چې دا چینل سبسکرایب کړئ او بیل ایکان هم پریس کړئ چې زموږ هره نوې ویډیو تاسو ته په وخت را رسیږي. ګرانو ملګرو، ملاقات پکېږي په یو نوې ویډیو کې. تر د هغې والسلام، الله حافظ.